سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د عایشه عمر په اړه جالب مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستاني فلمونو او سریالونو مشهوره اداکاره او موډله عایشه عمر د واده په تړاو په خپلو خبرو کې وایي چې دا خو څه په کاڼي نه دي لیکل شوي چې یو واده به کوي او دویم واده نشي کولی. عایشه عمر د یو پاکستاني تلویزیون په یوه خپرونه کې میلمنه وه چې هلته یې د خپلو کارونو او ژوند شخصي ترڅنګ د واده په اړه هم خبرې وکړې. د یوې پوښتنې په ځواب کې عایشه عمر وویل چې که چیرته ستاسې لومړی واده کامیاب نشي او طلاق واخلئ نو کولی شي چې دویم واده هم وکړئ. هغې زیاته کړه هڅه وکړئ چې لومړنی واده مو کامیاب شي، خو که چیرته کامیاب نشو نو ښه په خوښه طلاق واخلئ او بل واده وکړئ. عایشه عمر د واده په اړه دا هم وویل دا خو یې په کوم کاڼي نه دي لیکلي چې یو ځل به واده کوي. که چیرته دې خاوند خوښ نه وي او پوهیږي چې ژوند مې ورسره نه تیریږي نو هغه پرېږده او بل واده وکړه.